احترامات ملګرو نن غواړم چې تاسو ته د سندیا د انټرویو په اړه باندې څه لارښوونې در وښیو. هر کله چې تاسو سندیا انټرویو دپاره ځئ تاسو کمې خبرې باید په ذهن کې ځان سره ونیسئ. په دې اړه باندې تاسو ته موږ تفصیلي معلومات درکوو. نننۍ اوله برخه ده. تفصیلي معلوماتو لپاره تاسو کولی شئ زموږ یوټیوب چینل کې دوهمه برخه تاسو وګورئ. هر کله چې تاسو اوفرا ستاسو په ناغوښتنه رد کړي، منفي تاسو درکړي، بیا تاسو کولی شئ چې ملي محکمې یا سندیا ته غوښتنه وکړئ. لارښوونه اول: تاسو دا همیشه یاد ساتئ چې په انټرویو کې به صرف او صرف تاسو خبرې کوئ. تاسو به د ځان نه دفاع کوئ. تاسو ته هغه قاضیان ناست دي چې کوم د مخکې نه ستاسو دوسیه تفصیلي کتلې وي. هغوی ستاسو په اړه باندې ټول معلومات لري. تاسو کوشش وکړئ چې دقیق جوابونه ورکړئ. ټول معلومات ځان سره ولرئ. لارښوونه دویمه: تاسو باید ټول معلومات ولرئ، کوم معلومات چې تاسو په خپل دوسیه کې مخکې په اوپرا کې ورکړي. دا قاضیان لکه څرنګه چې مخکې ما وویلي ستاسو دوسیه په مکمل ډول څېړلې ده، دوی ټول معلومات لري. تاسو ټول تاریخونه، ټول چې ستاسو په دوسیه کې کوم دقیق معلومات راځي هغه تاسو ټول باید ولرئ. دریمه لارښوونه: تاسو باید ټول ځان سره هغه اصلي اسناد ولرئ کوم کاپي چې تاسو وارده مخه سندیا ته لیږلې ده. که تاسو سره چیرې اصلي اسناد دي، که اصلي اسناد نه وي نو تاسو سره چې کوم کاپي موجوده هغه تاسو ځان سره وړلی شئ. څلورمه سپارښتنه: تاسو هر کله چې تاسو نه قاضیان پوښتنه کوي، تاسو ته ضرورت نشته چې تاسو ټوله قصه ووایاست، ځکه چې دغو قاضیانو ستاسو مخکنۍ مکمله انټرویو، مکمله مرکه چې کومه تاسو د اوپرا افسر سره کړې ده هغه ټوله دوی اورېدلې ده. نو تاسو نه چې کومه پوښتنه کیږي دقیقا مغې پوښتنې ته مغه معلومات ورکړئ، مغه جواب ورکړئ. تاسو ضرورت نشته چې تاسو ټوله کیسه تکراري کړئ. پنځمه لارښوونه: په دغه انټرویو کې یا په مرکه کې تاسو نه دوه قسمه پوښتنې کیږي. اول قسم هغه پوښتنې دي چې دې ته تړلې پوښتنې ویل کیږي. د دې پوښتنو جواب اکثرا ډېر کم مختصر وي یا د ها یا د نا سره وي. مثال په توګه که تاسو نه پوښتنه وکړي چې دغه برید په کوم وخت کې تاسو باندې شوی و، مطلب دلته تاسو وخت، تاریخ باید تاسو معلومات ورکړئ. دویم قسم هغه پوښتنې دي چې کومو ته ویل کېږي خلاصې پوښتنې. دلته هغه پوښتنې دي چې تاسو باید تفصیلي معلومات ورکړئ، تاسو ډېر معلومات ورکړئ. لکه مثال تاسو نه پوښتنه وشي چې برید په تاسو څنګه شوی و، نو تاسو باید دلته ټول کیسه ورته ووایاست، ټول دقیق معلومات د برید په اړه باندې تاسو ورکړئ. شپږمه لارښوونه: تاسو باید د خپل کیسې، د خپل کیس ټول عناصر ورته تشریح کړئ. یعنی تاسو په خپله کیس باندې کوم معلومات چې تاسو لرئ، څومره معلومات دي، تاسو باید په دې باندې پوه شئ، دا ځان سره ولرئ، دې په اړه وغږیږئ. تاسو باید قاضي ته دا ثابته کړئ چې څه تاسو وایئ دا رښتیا دي. اوومه لارښوونه: قاضیان غواړي چې ستاسو په اړه باندې معلومات واخلي. دغه ستاسو دوسیه ده، ستاسو مرکه ده، باید تاسو په خپل اړه باندې مکمل معلومات ورکړئ. قاضیان په عمومي ډول باندې ستاسو د وطن، ستاسو د ستاسو د وطن، ستاسو د ولایت په اړه باندې عمومي ټول معلومات لري. دوی غواړي چې ستاسو په حالت باندې پوه شي، تاسو سره څه پیښ شوي دوی غواړي په دغه باندې پوه شي. نو تاسو کوشش وکړئ چې تاسو په خپل اړه باندې وغږیږئ او خپل معلومات تاسو چې څومره کولی شئ ورکړئ. نو زموږ معلومات همدومره وه. که تاسو کومه پوښتنه لرئ، کوم نظر لرئ، تاسو کولی شئ موږ ته په کمنټونو کې خپله